د پاکستان په زړه کې پاکستانیانو ته مخامخ ځواب. متقي وایي ټي ټي پی مو خپل مشکل دی او امارت نور د امریکا ډراون ته لاره ورکول نشي زغملی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. که څه هم د پاکستان او یو شمېر طالب مشرانو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې دي، خو دوه هغه مسایل چې د دوی دوو یارانو ترمنځ یې څه ناڅه جنجال پیدا کړی هغه د تحریک طالبان پاکستان او امریکایي ډراون دي. پاکستان له طالبانو غواړي چې ټي ټي پی وځپي او طالبان له پاکستان غواړي چې د امریکا ډراون ته په خپله فضا کې اجازه ورنکړي چې افغانستان ته دننه شي، چې یو لوری هم د دې دوه شرطونو منلو ته چمتو نه دی. تازه خبر دا دی چې د طالبانو حکومت بهرنی چارو وزیر امیر خان متقي وایي د پاکستان حکومت د پاکستاني طالبانو له تحریک ټي ټي پی سره ستونزې په خپله حل کړي. ښاغلي متقي دغه څرګندونې په اسلام آباد کې یوې څیړنیز مرکز کې د خبري ناستې پر مهال کولې. نوموړی چې پاکستان ته په څلور ورځني سفر تللی، په دې ناسته کې د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی او د پاکستان حکومت او ټي ټي پی مخامخ سره کېنولي وو. ښاغلی متقي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه غواړو په ګاونډ پاکستان کې د اور بل وي، خو ټینګار کوي چې د پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی حل لپاره خپله کوښښونه کړي دي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر دا هم وایي چې د پاکستان او چین بهرنۍ چارو وزیرانو سره یې هوکړه کړې چې هڅه به کیږي چې خاوره او فضا یو د بل پر ضد ونه کارول شي. متقي ویلي امارت ته دا د منلو نه دي چې ګاونډی پاکستان د خپله فضا د امریکا ډرونونو ته په واک کې ورکړي. ښکاري چې طالبان د پاکستان لخوا امریکایي ډرون الوتکو ته لاره ورکولو غوسه کړي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.